السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن در سره د یوې ډکشنري په اړه معلومات شریکوم. دا ډیره پرمختللې ډکشنري ده، نو هیله ده چې خوښه مو شي. او دا هغسې ډکشنري نه ده کومه به چې تاسو یو ځل جمله ورکوئ او وروسته به د جملې معنا درکوي. دا نو په پلی سټور کې سرچ کوو. د ډکشنري نوم دی یو ډکشنري. دا دی نو ما انسټال کړی دی، که ضرورت ورته لرئ تاسو یې هم انسټال کړئ. اوس راځو ډکشنري ته او د ډکشنري سیټینګ سیټ کوو. لومړی کویک ترانسلیټ کلیک کوو. دا دی نو اوس پاسې موږ ته نشانه راکړه د ډکشنري. دا هم میجیک هم آن کوو تر څو دلته نشانه راکړي. اوس په همدې باندې کلیک کوو. دا مو کلیک کړه نو سیټینګ کلیک کوو. دا دی نو یور نیګیټیو لینګویج. ستاسو مورنۍ ژبه، تاسو په کومه ژبه باندې معنا غواړئ. دلته موږ اوس د خپله مورنۍ ژبه انتخاب کوو. دا دی ما پښتو انتخاب کړه. او کومه ژبه تاسو معنا کول غواړئ، انګلیش. دا دی نو دا ما معنا یعنی پښتو ژبه باندې معنا غواړم او د انګلیش معنا غواړم. داسې تاسو چې هره مورنۍ ژبه وي په هغه کلیک کړئ او کومه ژبه چې معنا کول غواړئ هغه درته معنا کوي. یعنی فارسي، اردو، انګلیش، داسې نورې ډېرې ژبې پکې شته چې تاسو ته په خپله مورنۍ ژبه معنا کړي. اوس راځو دلته نوټ ته. په نوټ کې ما لږ انګلیش یو څو جملې لیکلي دي، هغه کلیک کوو چې معنا څنګه کوي. دا دی نو دلته ما لیکلی دي my name is سیف الله and my father name is احمد. اوس ګورو چې د دې معنا څنګه ده راباسي. دا دی نو زما نوم سیف الله دی او زما د پلار نوم احمد دی. تاسو سره به په هر ځای کې دا نشانه وي چې میجیک آن کړئ او بیرته به دا د سرچ په رقم باندې نیسئ او تاسو ته معنا درکوي. داسې چې تاسو هره ژبه غواړئ معنا کړئ او خپله مورنۍ ژبه مو چې کومه وي هغې ته یې معنا کړئ، نو کولی شئ او تاسو سره به په ډېرو کارونو کې مرسته وکړي. نو اوس راځو دلته زه غواړم چې د پښتو ژبه انګلیش ته واړم. بیرته همدا ډکشنري باندې کلیک کوم او سیټینګ کلیک کوم. دا د یور نیګیټیو لینګویج. دلته زه اوس انګلیش انتخابوم. دا د انګلیش او لاندې لینګویج چې کومه ژبه تاسو معنا کول غواړئ هغه پښتو ده. اوس بیرته راځو نوټ ته. په نوټ کې ما یوه په د پښتو جمله لیکلې ده. دا دی نو زما نوم سیف الله دی او زما د پلار نوم احمد دی. اوس دا ګورو چې انګلیش ته ترجمه کوي او که نه. دا دی my name is سیف الله and my father name is احمد. تاسو ولیدل چې ډیره پرمختللې ډکشنري ده، نو په ډیرو کارونو کې به تاسو سره مرسته وکړي. او هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن بټن کېکاږئ. تر بیا چې له یوې بلې ویډیو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تر هغې ښې چارې.